سلام دوستانو، نن یوه ډیره مهمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ زده کوو چې یو فعل څو حالات لري. که چیرې ستاسو د یو فعل څلور حالتونه زده وي نو بیا تاسو کولی شئ چې د پښتو هر قسمه جمله وي هغه تاسو په اسانۍ سره انګلیسي ته اړولی شئ. نو دا ویډیو به دوستانو ډیره زیاته مهمه ویسۍ ده او په دې ویډیو کې به تاسو ته د هر یو فعل اگزامپلز هم درکوم چې مکمل ورباندې پوه شئ. لومړی د دوستانو چې د یو فعل چې دا څلور حالات لري. یو فعل څلور حالات لري: present, past, perfect او continuous. که دلته زه راسمه eat چې دا یو فعل دی او د eat مطلب دی خوړل او دا د فعل لومړی حالت دی. صحیح دی؟ او د فعل لومړی حالت چې دا هغه په simple present tense کې استعمالیږي او په simple future tense کې استعمالیږي. صحیح دی؟ او د eat چې دا دویم حالت هغه ate دی. د eat دویم حالت دی او د eat مطلب دی وخوړ. دې مطلب دی وخوړ او دا استعمالیږي په simple past tense کې. صحیح دی؟ او د eat دریم حالت چې دی هغه د eaten یې دریم حالت دی او دې مطلب دی خوړلې ده او دا استعمالیږي په present perfect tense کې. صحیح دی؟ دې اگزامپلز هم لږ وروسته درکوم نو بیا ورباندې مکمل پوهیږئ. او د eat څلورم حالت چې دی هغه د eating او دې مطلب دی خوري او دا استعمالیږي په present continuous tense کې. صحیح دی؟ په present continuous tense کې او په past continuous tense کې استعمالیږي. وسره دوستانو مثال ته که I eat rice دې مطلب دی زه ورجې خورم او دا دی simple present tense. صحیح دی؟ که زه وایم چې I ate rice دې مطلب شو ما ورجې وخوړې نو دا simple past tense شو. که زه وایم چې I have eaten rice دې مطلب دوستانو مطلب دی ما ورجې خوړلې دي او دا دی present perfect tense. دا تمام دوستان ما تاسو ویلې دا یو څو ورځې مخکې دا ویډیو ما اپلوډ کړې وه. صحیح دی؟ نو هغه سره وګورئ. نو I have eaten rice دې مطلب دی چې ما ورجې خوړلې دي. دا دلته eaten دریم حالت استعمال شو. او که زه وایم چې I am eating rice دې مطلب شو چې زه ورجې خورم نو دا سو present continuous tense. صحیح دی؟ اوس راځو بل فعل ته راځو. موږ سره یو بل فعل چې دی هغه دی go. د go مطلب دی تلل. د go دویم حالت چې دی هغه دی went دویم حالت دی او دې مطلب دی لاړ. مطلب دی لاړ. صحیح دی؟ او دې دریم حالت چې دی هغه دی gone مطلب دی تللی ده. او څلورم حالت دی د going او د going مطلب دی روان. کله روان وي. صحیح دی؟ نو اوس اگزامپلز درکوم دی کې اگزامپلز ته موږ راځو. I go to school دې مطلب دی زه سکول ته ځم. او دا دی simple present tense. صحیح دی؟ I went to school دې مطلب شو چې زه سکول ته لاړم. صحیح دی؟ ګورو دوستانو یوازې د یو فعل په بدلولو سره دې مکمله معنا څنګه کېږي بدلیږي. که موږ ته څوک ووایي چې زه سکول ته لاړم دا ماته ووایه I went to school. که موږ ته څوک ووایي چې زه سکول ته تللی یم دا بیا موږ څنګه وایو؟ دا بیا موږ جوړو په present perfect tense کې. بیا موږ وایو چې I have gone to school دې مطلب دا شو چې زه سکول ته تللی یم. د have نه وروسته د فعل دریم حالت استعمالیږي. صحیح دی؟ نو د دې نه مخکې به تاسو دوستانو ټولې زمانې وګورئ. دا څلور زمانې دوستانو ما اپلوډ کړي دي هغه زمانې ټولې وګورئ. هغه نه بعد بیا تاسو دغه وګورئ. صحیح دی؟ بیا مکمل ورباندې پوهیږئ. I am going to school دې مطلب دا شو چې زه سکول ته روان یم. ګورو دوستانو زه سکول ته ځم، زه سکول ته لاړم، زه سکول ته تللی یم، زه سکول ته روان یم دوستانو. صحیح دی؟ نو بیا تاسو دغه جملې تاسو کولی شئ که چیرې تاسو یو فعل دویم دریم حالت زده وي او زمانې مو زده وي بیا تاسو کولی شئ چې دغه جملې ټولې انګلیسي ته واړوئ. صحیح دی؟ نو داسې ډېرې زیاتې نورې جملې هم دي چې تاسو کولی شئ په دغه طریقې سره یې انګلیسي ته واړوئ. اوس راځو بل فعل ته. بل فعل موږ سره دی bring مطلب دی راوړل. د دې دویم حالت چې د هغه دی brought دې دویم حالت دی او دې مطلب دی راوړ. دریم حالت هم دی brought او دې مطلب راوړی ده. دویم او دریم حالت یو شان دی خو معنی څنګه کېږي مختلفه ده. صحیح دی؟ که موږ دلته که چیرې زه
دغه دویم حالات په جمله کې استعمال کما نو هغه جملې ته باید مونږ وګورو او هغه مطلب ځینې واخلو او که دغه دریم حالت استعمال کما نو باید زه هغه جملې ته وګورم. صحیح ده. اوس مثال کې درته وایم د دې دریم حالت یو څلورم حالت چې دی هغه دی برینګینګ مطلب دی راوړی یې برینګ مطلب راوړی. اوس راځو دوستان مثال ته. اوس مثالو ته خپل ښه پوهیږئ. صحیح دی. که زه وایم چې I bring rice دې مطلب شو چې زه وریجې راوړم. خو که زه وایم چې ما وریجې راوړې بیا څنګه وایم؟ بیا زه وایم چې I brought rice ما وریجې راوړې. که ما ته څوک وایي چې ما وریجې راوړې دي نو دلته به دوستان بیا موږ استعمالو چې I have brought rice. د have په استعمالولو سره دوستان د مکمله معنا څنګه کې بدلوي. صحیح ده. نو I have brought rice دې مطلب دا شو چې ما وریجې راوړې دي. صحیح دی. او دې هغه ته څلورم حالت موږ استعمال کوو بیا موږ وایو چې I am bringing rice زه وریجې راوړم. صحیح دی. دا مطلب ورکوي څلورم. بل فعل تر بل فعل موږ سره د begin مطلب دی دوستانو شروع کول. دې دویم حالت چې د هغه د begin او د begin مطلب دی دوستانو شروع کړ. شروع کول شروع کړ. او دریم حالت چې دی هغه د began ده او دې مطلب دی شروع کړی ده. او څلورم حالت دوستان تاسو پته ده. څلورم حالت یو تاسو ing فارم سره د لومړي فعل سره ing استعمال کړئ هغه څلورم حالت جوړیږي. صحیح ده. beginning دې مطلب دی شروع کیږي. دا مطلب دی. صحیح ده. مثال ته وګورئ. مثال ته راځو. he begins the class هغه کلاس شروع کوي. he begins a class دې مطلب دی هغه کلاس شروع کوي. صحیح دی. دلته he سره موږ begins ول استعمال کو ځکه چې دلته he راغلی ده او له he she it نه وروسته چې کوم فعل راځي له هغه سره موږ s یا es اضافه کوو په سمپل پریزنټ ټینس کې. صحیح دی. دا رول ما تاسو ته ویلی ده په سمپل پریزنټ ټینس کې هغه د معنی سره وګورئ که چا نه وي کتلي. ښه که زه وایم چې هغه کلاس شروع کړ he began the class دې مطلب دی هغه کلاس شروع کړ. he has begun the class دې مطلب دا سو چې هغه کلاس شروع کړی دی. صحیح دی. دلته he سره موږ has استعمال کول. he سره has استعمالیږي او بیا موږ ورسره دریم حالت استعمال کو. صحیح ده. نو he has begun the class هغه کلاس شروع کړی ده. او څلورم حالت څنګه استعمالو؟ he is beginning the class دې مطلب دا چې هغه کلاس شروع کوي. بل فعل تر موږ سره break مطلب دی ماتول. دویم حالت دی broke دویم حالت دی او دې مطلب دی مات کړ. break ماتول broke مطلب مات کړ. صحیح دی. او دریم حالت چې د هغه دی broken مطلب دی مات کړی ده. او څلورم حالت دی چې د هغه دی breaking مطلب ماتوي. صحیح دی. ښه او موږ سره بل یو فعل د دوستانو هغه کې ما مثالونه ځکه در نه کړل چې دا ویډیو بیا ډېره زیاته غټېږي. صحیح دی. هغه سره تاسو خپله کولی شئ چې مثالونه ورسره جوړ کړئ د دې نورو سره. دې نه بعد چې کوم زه فعلونه وایم نو هغه سره باید تاسو خپل مثالونه جوړ کړئ. صحیح دی. که زه یې جوړ کړم نو ویډیو ډېره غټېږي. become مطلب دی کېدل یا become مطلب دی شا یا کېدل. پوه شئ. become مطلب دی کېدل. فار ایگزامپل I want to become زه غواړم چې شم. دا مطلب دی I want to become a doctor زه غواړم چې یو ډاکټر شم. صحیح دی. او د become دویم حالت چې د هغه دی became یې دویم حالت دی او دې مطلب دی شو. فار ایگزامپل I became a doctor زه ډاکټر شم. داسې. نو څلورم حالت دریم حالت چې دی د become یې ګوره become لومړی حالت became دویم حالت become دریم حالت. نو اول او دریم حالت څنګه ده یو شان دی. صحیح دی. او دې مطلب دی شوی ده. او څلورم حالت یې becoming ده. becoming مطلب دی شوی. صحیح ده. مطلب شوی په کله چې موږ کنټینیوس استعمال. موږ سره بل فعل چې ده drive مطلب دی چلول. دویم حالت drove ده. drove مطلب دی وچلوو. صحیح دی.
او driven مطلب دی چلولی ده. کله چې موږ مطلب یو موټر فار ایگزامپل I drive a car زه موټر چلوم. I drove a car ما موټر وچلو. I have driven a car ما موټر چلولی دی. او I'm driving a car زه موټر چلوم. داسې ګور څومره اسانه اوس صحیح دی. بعدم کیچ. کیچ مطلب دی نیول. دویم حالت کاٹ. کاٹ مطلب ونیو. او کاٹ یې دریم حالت هم کاٹ دی او دې مطلب نیولی دی. څلورم حالت کیچینګ. فار ایگزامپل I catch the ball ما بال ونیو. I catch the ball زه بال نیسم. I caught the ball ما بال ونیو. I have caught the ball ما بال نیولی ده. and I am catching the ball زه بال نیسم. صحیح ده. ها موږ سره بل ده drink. drink مطلب سیکل. drink مطلب څه شی دی؟ سیکل. دې دویم حالت چې ده drink یې دویم حالت دی چې د وی څکه. او څلورم حالت دریم حالت drunk. دې دریم حالت دی drunk او دې مطلب دی سیکلی ده. او څلورم حالت drinking. فار ایگزامپل I drink water زه اوبه څښم. I drink water زه اوبه څښم. I drink water ما اوبه وڅښلې. and I have drunk water ما اوبه څښلې دي. and I'm drinking water زه اوبه څښم. صحیح دی. find مطلب دی پیدا کول. دې دویم حالت چې ده found یې دویم حالت دی پیدا کړ. دریم حالت چې ده هم found دی او دې مطلب دی پیدا کړی ده. څلورم حالت د finding او دې مطلب دی پیدا کوي. صحیح دی. بل فعل دی forget مطلب دی هیرول. دویم حالت forgot ده هیر کړ. او دریم حالت forgotten ده هیر کړی دی. او څلورم حالت forgetting ده هیروي. د مثال په ډول I forget a notebook ما کتابچه هیره کړه. I forgot a notebook ما کتابچه هیر کړه. صحیح ده. and I have forgotten the notebook ما کتابچه هیره کړې ده. and I am forgetting my notebook زه خپله کتابچه هیروم. بل فعل موږ سره ده get مطلب دی حاصلول. got دویم حالت دی حاصل کړ. دریم حالت gotten دی حاصل کړی دی. او دې څلورم حالت چې دی هغه د getting حاصلوي. مثال په ډول I want to get for example I get education زه تعلیم حاصلوم. I got education ما تعلیم حاصل کړ. I have gotten education ما تعلیم حاصل کړی دی. and I'm getting education زه تعلیم حاصلوم. بل د give مطلب دی ورکول. دویم حالت gave دی ورکړ. او دریم حالت given دی ورکړی ده. او د څلورم حالت giving ده څه دی ورکوي. نو دې تاسو کولی شئ مثالونه جوړ کړئ. بل فعل موږ سره دی speak مطلب دی خبرې کول. دویم حالت spoke ده خبرې وکړ. دریم حالت spoken ده خبرې کړې دي. او څلورم حالت speaking دی خبرې کوي. فار ایگزامپل I speak English زه خبرې کوم په انګلیسي کې. I spoke English ما په انګلیسي کې خبرې وکړې. I have spoken English ما په انګلیسي کې خبرې دي. and I'm speaking English زه خبرې کوم. write مطلب دی لیکل. دویم حالت wrote دی ولیکه. او دریم حالت written دی دې مطلب دی لیکلی ده. او څلورم حالت writing دی مطلب لیکي. I write a letter زه یو خط لیکم. I wrote a letter ما یو خط ولیکه. I have written a letter ما یو خط لیکلی دی. and I'm writing a letter زه خط لیکم. feel مطلب دی احساس کول. او دویم حالت felt دی احساس وکړ. او بل دی felt احساس کړی ده. او بل حالت feeling دی. feeling مطلب